زموږ او ستاسې د ژوند لپاره چې څنګه ښه ژوند درلودلی شو، څنګه هغسې ژوند چې موږ یې غواړو درلودلی شو، د قرآن کریم د آیت وضاحت کوي. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الیه تحشرون. ای مؤمنانو، د الله پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتنې ته لبیک ووایئ، د دې لپاره چې اذا دعاکم، کله دوی تاسو ته دعوت کوي، لما یحییکم، دغه څه دپاره چې تاسو ژوندي کوي. ډېر انسانان په دې ځمکه باندې ګرځي ژوندي دي، خو په حقیقت کې دوی مړه دي، ځکه چې د الله او د رسول هغه غوښتنې ته دوی لبیک نه دی ویلی. په دې آیت مبارک کې لما یحییکم کلمه دا ده چې یعنې تاسو ته ژوند در وبخي. له دې نه ښکاري چې موږ هغه وخت ښه ژوند درلودی شو چې کله د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم غوښتنې ته لبیک ووایو. هغه غږ چې په موږ کوي چې راشئ دین ته راشئ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، د الله تعالی رسۍ باندې منګولې ټینګې کړئ او جدا کېږئ مه، دا وکئ دا وکئ، عبادت وکړئ، اذکار، دغه شی نه. دا د دې دپاره چې موږ ته ژوند رابخي. انسان داسې مخلوق دی چې الله پاک پیدا کړی، د دې دپاره قوانین ټاکلي، کتلاق قرآن کریم بلا تشبیه، نور قوانین د ژوند. الله پاک خو د انسان په طبیعت تر هر چا ښه پوهیږي. کله چې دغه قوانین ورته ټاکلي دي، نو په دې معنی چې دغه ژوند او هر څه پرمختګ یې په همدغه اصولو باندې دی. ځکه چې کله یو ماشین تاسې دنیا کې ګوري چې یو څوک یې جوړوي، هغې دپاره یو کتلاک ټاکي، ورته دا بټن ووهو چلنېږي، دا ګل کېږي، دا خطر دی، دا دی. خو د انسان خو په حقیقت کې یو مخلوق دی، یو مخلوق دی چې پیدا کړل شوی، یو خالق لري. دغه خالق د انسان دپاره یو لارښود ټاکلی دی. دغه لارښود باندې عمل وکړه، ژوند به دې خوشحالي. که عمل دې پرې ونه کړو، طبیعي ده چې مشکلات به دې ډېري. نو د دې دپاره چې موږ او تاسې رښتینی ژوند تجربه کړو، باید د الله او د رسول هغه غوښتنې ته، دعوت ته لبیک ووایو.